السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ګران کتونکو، نن سبا زمانه کې اکثر لا څومره خاوندان چې دي هغوی هم دا خواهش لري چې خپل کور والا خپله بیبي هغه سیر او تفریح دپاره یا هغه شاپینګ دپاره چرته بازار ته بوځي. آیا داسې عمل دغه خاوند دپاره کول دا جایز دی او که نه؟ شریعت په دې کې موږ تاسو ته څه پیغام راکوي؟ د ټول اول تاسو یو بنیادی خبره یاد ساتئ په ذهن کې، کم یو عمل هم چې زنانه کوي، که هغه په کور کې وي، که هغه د کور نه بهر وي، که هغه هر قسم عمل وي، دغه زنانه دپاره چې کوم بنیادی شی دی چې دین اسلام موږ او تاسو ته هغه ښودلی دی، ټول اول دغه زنانه لپاره پرده ده. کله چې یو زنانه په پرده کې وي، د پردې اهتمام وي، بیا شریعت چې یو څو شرایط نورې ښودلی دي چې کله یو زنانه په دغه بنیادي عمل کې چې دی پرده کې وي، یعنی هغه با پرده وي، او دې سره سره چې دی دویم شرط دا دی چې دغې زنانه سره دغې ښځې سره چې دی خپل محرم وي، یعنی خپل خاوند یا خپل زوی. او دریم نمبر شرط دا چې کوم ځای ته دوی درومي، که هغه بازار وي، که هغه سیر او تفریح دپاره یو ځای وي، نو دلته به کتلی شي که چېرته په هغه ځای کې داسې څه عمل نه و چې دغه ښځه یا دغه خاوند یا دغه څوک چې ورسره وي دوی په فتنه کې پرېوځي، د دوی چې دی مایند چې د هغه غلطو عملونو ته غلطو کارونو طرف ته درومي، یا چې دی د دغې ښځې د وجې نه یا د دغې ښځې د وجې نه چې دی نور قوم نور خلک چې په هغه ځای کې سیر او تفریح دپاره تللي وي، یا هغه بازار ته چې دی خلک چې دی د شاپینګ دپاره تللي وي، خو د دغې زنانه د وجې نه هغه خلک په ګمراهۍ کې پرېوځي، نو په داسې صورت کې بیا دغه زنانه سیر او تفریح دپاره او شاپینګ دپاره بازار ته نشي تللی. خو که چېرته داسې یو عمل نه و، داسې یو کار نه و چې دغه زنانه د وجې نه نور خلک چې دی یا دغه زنانه په خپله د هغه ځای نه متاثره شي چې هغه په فتنه کې پرېوځي، داسې یو ماحول داسې یو صورت نه وي، او دغه زنانه سره چې دی خپل خاوند یعنی خپل محرم ورسره وي، هغه په پرده کې وي، هغې چې دی خوشبویي میک اپ وغیره نه وي کړي، نو په داسې صورت کې بیا اسلام دې دپاره گنجایش ورکړی دی. خو چې کومه سیر او تفریح خبره ده، په دې کې بالکل ډېر احتیاط دی چې دغه زنانه هسې بر نهه کې د زړه خوشحالۍ دپاره د زړه خواهش پوره کولو دپاره، اگر چې با پرده دو، اگر چې دې سره محرم شته دی، اگر چې په هغه ځای کې نه دا او نه چې نور خلک چې دی هغه په فتنه کې پرېوځي، یعنی دغه ټول صورتونه جایز صورتونه موجود دي، خو بیا هم شریعت وایي چې دغه زنانه لا نه دي پکار چې هغه هغه ځای ته لاړه شي. خو که چېرته لاړه او دغه ټول صورتونه موجود دي، نو په دغه صورت کې څه خبره نشته دی. او که چېرته تاسو په ذهن کې څه سوال راغلی وي، تاسو لاندې په کامنټ سیکشن کې کولی شي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.